سلامونه قدرمنو هیوادوالو، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن داسې یو کورنۍ ته راغلی یم چې دغه کورنۍ له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. یو خو فقر او غربت دی او بل اولادونه یې داسې لږ مشکلات لري. نو د دې حال له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم مورکۍ، ښه یې؟ څنګه یې مورې، ښه یې؟ مننه. مورکۍ ستاسو په اړه چا وویل چې ډېر ستونزې او مشکلات لري، نو راغلو چې تاسو سره خبرې وکړو. نو تاسو څه ستونزې مشکلات لري، خپلو ستونزو په اړه ووایئ. تاسو سره ښه وکړم. دغه بچي مې معذوره دي، د موره دا پراته دي، هغه بچي مې خراب دي، د هغې سره په مشکلات باندې مخ یم، غریبون دی، وس هم نوره نشته دی چې بچي دې ویستو، دا وسه نه لري. د دې علاج کېږي؟ بیا علاج به کېږي، نو څوک به یې ویسي، نو څوک به یې غم وکړي، په څه شي به یې ویسو. دا څو کلن دی؟ دا 14 کلنه دی. خبرې کولی شي؟ دا دې ونیمه خبره کوي، بیا ما سره دې خبرې وکړي. هلته څه شی راوړم؟ ګالي ورته جامې؟ راوړه، نور څه؟ ویې ورته ګوتمۍ څه غواړي؟ واله یې راته قدرمنو هیوادوالو، دغې ته وګورئ چې په ځای کې پروت دی، خپې په دې حالت دی، په داسې حال دی، زړه کې شل ارمانونه دي. وګورئ چې څه وایي. په اختر دی جامې راته راوړې، څپلۍ راوړې، بنګړي راوړې، زړه کې شل ارمانونه دي. ښه مورکۍ، بل اولاد دې هم همداسې و؟ او هغه هم همداسې و، شپږ کالو مړ شو. هغه مړ شو. جلۍ کې راووت. دا اوس ګرځېدی نه شي، نه بیخي ځای کې پروت دی. نه دا ځای کې پرته ده، همداسې باله خواته کېږدم، ډوډۍ ورته واچوم، دا به یې ویې کړي که نه. ټول اولادونه دې همداسې دی یا نه؟ نه دا درې څلور ماشومان، دا درې دا و، دا یو دغه هلک دی، دا دغه رقم. ښه بابا، ته څه ویل غواړې؟ نو زه به دا ویل غواړم چې بس یعنې وګورئ تاسو ته اوس خپل حاضر حضور ګورئ که نه، یعنې کار هم نشته، غیر دغه نشته دی، غریبي نشته دی، بل شی نشته دی، دوکاندار قرضداره، د ډاکټر قرضداره، یعنې بس دغه هلک دی، بس دغې ته ناست یو چې بس دا چې شی راوړي ته کار کولی نه شي؟ نه، اوس ما خو لاسونه دواړه مات دي، ښه شل دي دواړه لاسونه یې، دا ګوره. اوس که دا کار نه کوي؟ دا نه که نه دې من شی نه کېږي، دا وایي دا وګوره. قدرمنو هیوادوالو، د دغې بابا لاسونه وګورئ چې په کوم حالت دی. دا د کار نه دی، همدا یو زوی کار کوي. دغه کار کوي او دغه شی راوړي او بس همدغې ته دغه دا بس سترګې هم دغې ته په لړ دي، بس چې شی راوړي بس همدغه بس هماغه خېټې د خېټې هم نه کېږي. ښه وروره، ته څه کار کوې؟ زه خپله پړپړ کارخانه کې کار کوم. ښه 1900 روپۍ ورځ راکړي، شپږ ورځې کار کوم، 900 روپۍ راځي. ورځ یو نیم سل. ورځ یو نیم. تاسو دغه کور په یو نیم سل چلوئ؟ بس ډېر څو شپې ورځې دې په سختۍ سره دغه ورباندې کوو نو ساعت ورباندې تېروو نو څو. ښه خورکۍ، ته څه ویل غواړې؟ ها قدرمنو هیوادوالو، اول د دغې ته لږ مخامخ کښېنه، دغه وګورئ، دې ځای ته وګورئ، دا هډوکی دی. ښه د دې علاج کېږي، د شا هډوکی مخې ته وتلی، یعنې علاج کېږي په هندوستان کې، دلته نه کېږي، د علاج ورته ویلی دی. ښه څه ویل غواړئ هغه هیوادوال چې ستاسو غږ اوري؟ موږ غواړو چې موږ سره مرسته وکړي، موږ یو کاروبار روان شي. دا ورور مې 1900 روپۍ لري، همدې ته ناست یم، خپله معدې تکلیف لرم، روزانه په دوا باندې ولاړ یم، یو پنې مالې پیدا کړه. ښه څه ارمان دی دې زړه کې؟ ارمان مې همدا دی چې زموږ سره مرسته وشي، زموږ غم وکړي، زموږ غږ واوري. دغه چې ته نور جنکۍ ګورې که نه، ستا زړه کې څه نه ګرځي؟ والله ډېر ارمانونه مې په زړه کې دي. والله ډېر راپور رشقان هم شدي ته وګوره، داسې رشخن وخي ډېرې ولې ته خو ښه صحیح جوړې.
اوس دې ته وګوره د دې څه حال دی ته باید په خپل حال شکر وباسې نن دا هو بیا نن ته مړه ده چې دا هم په دوا ولاړه ده اوس مثال هغه اوس دا د دې اوس دا تکلیف چې دا ګوره دا هډوکی دی دا هډوکی دی ګنې دا ګوره ده داسې اوس شاته راسو وهئ دا ګوره دا دی شاته هم هډوکی دی او دا دی دا دې ته وګورئ دلته یې هډوکی وتلی تاسو څه غوښتنه لرئ خپل هېوادوالو څخه نو بس دا ډول دا دی چې بس مونږ سره که څه د هغې د څه مرسته مونږ سره وکړي څه کومک را سره وکړي چې زمونږ داسې یو لاړې پې تېرې قرض راوړي بیا ورته ورتللی نه شو په دې چې سترګې ورسره نه شو مخ کولی په دې چې هغه یې غواړي ډاکټر هم بېچاره څه وکړي نیم سل خو څه نه کېږي که نه هغه هم په بیه دوی راوړي یو چې مالي شو هغه چې بس لاړ شو راوړو ته نیس او بس هلته یې راپسې لیکي دوکاندار نه چې راوړي بس هغه هلته درپسې لیکي نو خلطه غواړي چې اوس موږ نامحتاج به کېږو اوس ستا کور دی اوس زموږ یو یو خلطه غواړي اوس په یعنې په څو ده یو خلطه غواړي هغه چې راوړي هغې هسې مقصد هغه یو خلطه غواړي موږ دوه هفتو ته درې هفتو ته شپې ورځې ورباندې تېروئ یو او خلطه دا غواړي اوړه شی وړه بیا څنګه کوي اوړه خو قیمت لري وړو قیمته دي خو داسې دا چې وړو خو دغه اوس دغه دا پروګرام شروع شوی دی که نه څه پروګرام دا د دې دا کارټونه یې ورکړي نو دغه کې موږ ته بس یو کارټ راکړی میاشت کې یو بورې اوړه راکوي هغه اوړه موږ یعنې داسې خورو لکه خورده د خوردې غوندې خورو په دې چې نه رسېږي میاشت ته دغه ته نه رسېږي ومنه اوړه دي نو ومنه اوړه مثال خبر دا موږ میاشتې ته رسوو نو میاشتې ته خو نه رسېږي خو موږ یې رسوو په دې چې هغه څه مقصد هغه دغه ورباندې شپې ورځې تېروئ شپې ورځې پرې تېروو مقصد هغه وخت پرې اړوو ته اختر لپاره څه غواړې څه دې زړه کې دی دا مې کې جامې وکړو سم منظور سره سیلی برابر ښه جامې وکړې تبلې ورسره اختر څه خوشحالي کېږي ښه مورکۍ ته څه غواړې بس زه هم دا غواړم چې دغه بچي مې په خېټه ماړه شي پردی کاسه راته شي ته څه غواړې جامې نور څه غواړې غالۍ بل څه اونۍ نور مجمع ښه نور بندي قدرمنو هېوادوالو د ویلو خو څه نه ده تاسو خپله ولیده چې دې په کومو ستونزو او مشکلاتو دغه ژوند مخې ته وړي او د هر یو سترګې وګورئ د اوښکو نه او د درد نه ډک دی نو هیله کومه چې له دوی سره مرسته وکړي هر یو ارمانونه لري نو د دوی مشکلات ډیر زیات دی نو زه تاسو ته څه وایم تاسو خپله په ویډیو کې وکتل د دې د هر یو خبره چې هر یو خبره له درد څخه ډک دی نو هیله کومه چې له دوی سره مرسته وکړي که چیرې غواړم مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 څلوېښت 283 د لیدو څخه